بله موضوع چې دغه ټاسک بار ده. ټاسک بار تاسو پیژنئ دغه لاندې ساحې ته کومه میله یا بار چې معلومیږي دې ته وایي ټاسک بار. ټاسک بار هم دا معنی چې هر کار تاسو د صفحې پر مخ کوئ د هغه موضوعګان هلته لاندې ښکاروي. لکه ما ورډ فایل را خلاص کړی دی ځکه ټاسک بار کې ظاهرېږي. سیټنګ مې اوس را خلاص کړی دی، سیټنګ آیکن دلته راځي. صحیح دی. لومړی اپشن دی لاک د ټاسک بار. لاک د ټاسک بار فعلا ټاسک بار لاک دی، یعنی تاسو نشئ کولی ټاسک بار په سایز کې تغییر راولئ، ټاسک بار سایز غټ کړئ، او یا هم نشئ کولی چې ټاسک بار انتقال کوي ښي طرف ته، چپ طرف ته یا پورته برخې ته. که دا له لاک نه وباسئ نور کولی شئ تاسو په ټاسک بار په سایز کې هم تغییر راولئ. صحیح دی. او کولی شئ موقعیت هم انتقال کوي، ښي طرف ته انتقال کوي یا مثلا پورته انتقال کوي یا چپ طرف ته او یا هم لاندې. کلیک پریس نشئ کش کوئ. اما که دا لاک وي بیا دا اجازه نه درکوي. بل آپشن یې څه شی دی؟ automatically hide the taskbar in desktop mode. که چیرې دا فعاله کوي ټاسکبار هایډ کیږي، پټیږي. کومه ضرورت شي پاینټر لاندې راوړئ ټاسکبار پیدا کیږي، بیرته چې پاینټر پورته کوي ټاسکبار اتوماتیکلی شو. بل بیا ټابلیټ موډ کې دی چې دا بیا په سیټنګ کې موږ وایو چې څنګه ډیسکټاپ موډ ټابلیټ موډ ته تبدیلوي، بیا په هغه حالت کې ټاسکبار هایډ شي که هایډ نشي. یوز سمال ټاسکبار بټن. دغه لاندې اپلیکیشنونه ښکاري لیست درته، فعلا آیکنونه یې غټ دي. که دا یوز سمال کوي بیا د دغه ساحې د آیکنو دغه سایز کوچنی کېږي. بل آپشن دی په دې ځای کې یوز پیک ټو پریویو د ډیسکټاپ when you move your mouse to the show desktop button at the end of the taskbar. په ښي طرف کې د دغه ساعت او تاریخ په څنګ کې یو کونج کې موږ یو بټن لرو. صحیح دی. په دې بټن باندې اوس که پاینټر یوز هم کار نه کوي. کار څه وخت کوي چې کله کلیک پې وکړئ، دا شی مو چې را خلاص کړي دا تړل کېږي، صفحه ښکاروي. بیا کلیک پې وکړم بیرته پخوانۍ صفحه. دا په کلیک باندې دا کار کېږي. خو که چیرې دا آپشن فعاله کوي بیا ضرورت کلیک ته نه دی. پاینټر یوز وئ هېڅ کلیک مه کوئ، همداسې یې پرېږدئ، صفحه ښکاري. بیرته چې پاینټر تېخوته کوي بله صفحه ښکاري. صحیح دی. یعنې دا هغه وخت کې په درد خوري کله چې تاسو یو څه شی د صفحې پر مخ پروسس ته پرېښوي، فایل کاپي کوئ، فلاش ته یې رالیږئ، یا هره موضوع چې وي فقط غواړئ یو ځل یې ووینئ، پاینټر دې کونج ته راوړئ، صفحه درته ښکاري، بیرته خپلې موضوع ته کولی شئ ادامه ورکړئ. نو که دا فعاله وي کلیک بې کلیکه دا کار کوي، او که دا غیر فعاله کوي بیا به تاسو کلیک کوئ. بل آپشن دی ریپلیس کامن پاور. دا دومره مهم آپشن نه دی. دا څه وایي؟ وایي که چیرې تاسو په سټارټ مینو باندې ښی کلیک وکئ دلته یو آپشن دی موږ ته راکوي پاور شل. خو که دا آپشن غیر فعاله کړو دا پاور شل تبدیلیږي په یو بل پروګرام باندې. کلیک وکئ دا تبدیل شو څه شته؟ کامنډ پرامپټ. فقط د دوه آپشنو تغییر او تبدیل دی. بل څه دی؟ شو پیجز آن ټاسکبار بټن. دغه لاندې واتساپ دی، واتساپ سره دلته څنګ کې څه ولیکلي؟ و معنا دا ورکوي چې و میسج راغلی. دغه شو پیجز چې غیر فعاله کوي نور بیا له واتساپ او فیسبوک یا نور اپلیکیشنو سره هغه میسج شمیر نه ښکاري. که دا فعاله کوي بیا راځي ورسره. ټاسکبار لوکیشن آن سکرین. بیا هم د ټاسکبار موقعیت دی. وخت مو له لاک نه وویسته، له دې ځای نه مو له لاک نه وویست، تاسو کلیک پریس نیسئ، کش کوئ یا ښي طرف ته، پورته، لیفټ او باټم. دا د ډراګ اینډ ډراپ په واسطه. که چیرې دا لاک وي بیا خو نه کېږي په ډراګ اینډ ډراپ په واسطه. بیا کولی شئ له دې ځای نه تاسو موقعیت تغییر کړئ. لیفټ چپ طرف ته انتقالوئ، ټاپ پورته او رایټ ښي طرف ته ټاسکبار انتقالوئ او باټم کې انتخاب کړئ. اوس لاک دی. کمباین ټاسکبار بټنز. کمباین ټاسکبار بټن کې درې آپشنه دي. always hide labels. څه کوي؟ کله چې زه کوم سافټویر را خلاصوم په ټاسکبار کې لیست کېږي. لکه ما کوم هغه را خلاص کړی پروګرام ورډ، زه به یو بل ورډ هم را خلاص کړم. دا دوه دانې وشو، د ځینې به یې مینیمایز کړم. بل ورډ به هم را خلاص کړم، دا به هم مینیمایز کړم. څو ورډه مې را خلاص کړه، خو په ټاسکبار کې څو دانې ښکاري؟ یو. ځکه دا یو دانه د درې وړو نمایندګي کوي. خو کله چې پاینټر پرې کېږدئ بیا درې وړه ښکاري. او دلته موږ آپشن ورته ویلي چې always hide یې کړه، همیشه یو دانه آیکن ښکاره شي، نور ټول څنګه شي.
خو که چیرې تاسو انتخاب کوئ when taskbar is full دا څه کار کوي 3 دانې ښکاروي که زه 4 را خلاص کم 4 هم ښکاروي صحیح دی که زه 5 را خلاص کم ښکاروي راځئ بل هم را خلاص کړو چې دا کله شپږم را خلاصوم اتومات ټول سره ټولیږي ولې دلته ما اپشن ورته انتخاب کړی وایي ټاسک بار از فول هر کله چې ټاسک بار ډک شو اتومات دا ټول څه کا راټول کمباین شي او که نیور انتخاب کوي به هیڅ کله دا کار نه کوي څومره ورډ تاسو را خلاصوي هغومره تاسو ځای وي ځان سره واړه کېږي نو ټول لیست مکمل راځي خو ښه دی چې همدا اول اپشن انتخاب په دې سره خلاص شو بله موضوع راځو نوټیفیکیشن ایریا ته په ښي طرف کې دغه هلته چې کوم آیکنونه اپشنونه ښکاري دو ته نوټیفیکیشن ایریا وایي او بعضې وخت مهم د سیسټم مسیجونه هم دزې ته راځي نو راځو لومړی اپشن یې کلیک وکړئ دزې نه کولی شو بعضې آیکنونه له دزې نه موږ هایټ کړو مثال پاور د بیټرۍ آیکن شته دزې نه به یې آف کړو والیوم شته دا به هم آف کړو نیټورک به هم څه کړو آف کړو صحیح شو له دې نه آف شول نه ښکاري خو کله چې په دغه بټن کلیک کوئ ټول دلته منځ ته راټول شوي دي یو باکس کې صحیح دی دا فقط له ظاهر نه مثلا دلته آف شو اما کله کله داسې هم کېږي چې زه به دا بیرته آن کړم له دې نه کله داسې کېږي چې دلته په باکس باندې هم کلیک کوئ دلته هم نه وي او داسې کې هم نه ښکاري بیا تاسو څه کار کوئ دا څنګه ورکوئ او څنګه بیرته پیدا کوئ له دې اپشن نه راتېرېږئ څوم اپشن ته راځئ لاندې دویم اپشن لري turn system icons on or off په دې کلیک وکړئ داسې نه بیخي آف کېږي کلاک ساعت دی وایم دا دې بیخي نه وي والیوم دې نه وي نیټورک دې هم نه وي پاور دې هم نه وي ټول آف شول د دې نه اوس دلته هم نه ښکاري خو کله چې په باکس باندې کلیک کوئ دلته هم نشته صحیح شو مکمل له سیسټم نه آف شول به دو ځای همدغه ځای دی چې تاسو کولی شئ بیرته د آیکنونه آن کړئ دا چې کلاک د ساعت دې وي والیوم دې وي نیټورک دې وي دا دې هم پوه شئ په دې باندې بس نو سوال مشکل لرئ پوښتنه وکړئ